بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر معزز ورونو، السلام علیکم ورحمت الله. هر ور په خپل نوبت سره ډېرې ښې او خوږې خبرې وکړو. ټول اجتماع، ټول خلک چې راټولېږي د یو مثبتې کړنې په خاطر راټولېږي. نو ستاسې دغه راټولونه نن راغلی یاستئ، مثبت ارزیابي کېږي او دغه دوه ورونه چې دی د خپل ځان یو څه ناڅه وړتیا ښودلې ده د شعر په ژبه باندې، نو قابل د قدر دي چې ورونه یو تراب صاحب او بل عابد صاحب خدای تعالی دې ته ډېر عمر ورکړي او بل ورور ته خدای تعالی صحت وله ورکړي. خو زه د دې په څنګ کې یو څه سپارښتنې لرم. هغه سپارښتنې عبارت له چشنه وایي چې دا کلتور یا فرهنګ څه ته وایي، یا دغه شعر څه ته وایي. زه شاعر نه یم، دلته ډېر معزز شاعران ناست دي، د ژورنالیزم په ساحه کې تحصیل کړی، پوهېږي. وایي چې ټول حاکم مناسبات په یوه ټولنه که هغه عقاید دي، یعنې دین برخه ده، که اقتصاد دی، که سیاست دی، که دین دی، دا ټول زموږ شی کوي فرهنګ تشکیلوي. که موسیقي ده زموږ فرهنګ تشکیلوي. نو موږ زیات په خپلو شعرونو کې د سرو شونډو، د تورو زلفو، د دې شیانو ډېر صفت کوو، مګر تر شا ډېره بدبخته ټولنه لرو. یو وخت د خدای دا بشرمل نشه ته پوښتنه چې دا روښانفکر څه ته وایي، نو هغې ورته وویل چې هر هغه چا چې تحصیل کړی دی نو هغې ته موږ روښانفکر ویو، در حالې کې چې یو وخت روښانفکر خطاب هغه چا ته کېده چې یو ګوند پورې به منسوب و، نو هغې ته بیا روښانفکر ویو. یو ګوند پورې به منسوب و نو هغې ته بیا څه ویل؟ روښانفکر ویل. مګر نه، ماشاءالله تاسو ټول روښانفکران یاستئ. تاسو د خپلې ټولنې یا ټولې ناخوالې درک کړئ او د شعر په ژبه باندې خلکو ته بیا منعکس کړئ. ډېر مزخرفات دي چې زموږ خاوره ته را داخل شوي دي، د دین په نامه، د عقیدې په نامه، د عربي الفاظو په نامه. زه اوس دغه ورور سره ناست وم، د ویل چې ما یې کتاب لیکلی دی چې هغې کې صورت فاتحه، نو ما ورته ویل چې دا درسته ده، زه مسلمان یم، ولې زه موروثي مسلمان یم، ما د پلار نیکه په میراث کې دا شی راپات شوی، پلار مې مسلمان و، نیکه مې مسلمان و، زه مسلمان یم. مګر بېرته د صورت فاتحه په معنا نه پوهېږم. دلته ورونه د سټېج مخې ته راشي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په نامه، یا وروره د لوی خدای په نامه خو بسم الله الرحمن الرحیم کفایت کوي. د دې ترجمه معنا هم دغه شی ده چې د لوی خدای په نامه، بسم الله په شروع کړو په نامه د خدای. ما د دې نه خبر. بل مې ورونه سپارښتنه دا ده چې وایي چې یو د مکان لنډونه ده، یو د زمان. موږ ته ډېر کم عمر لرو، په دې محدودو شیانو باندې باید تېر نه کړو. خپل ځوان نسل ته هر هغه شی ور زده کړو تر څو د هغه د ژوند معراج ته ورسېږي، چې زموږ دا ټول په څه ترتیب موږ کولی شو د بدبختۍ نه راوباسو. کله د یو ټوپک په اوږه، کله د بل ټوپک په اوږه، کله یو وژنو، کله بل وژنو. ته زما نه متنفر، زه تا نه متنفر، ولې خبر د ځان نه چې ورور ته زما نه ولې خفه، زه تا نه ولې خفه. تا د چا ټوپک په اوږه کړی، ما د چا ټوپک په اوږه کړی، او د څه په خاطر، او د چا ګټې ساتلو ته په منطقه کې. نو سیاست برخې ته ډېر نه ځم. نو هدف مې دا و چې د مکان او زمان په لنډونه کې خپلو بچو ته چې دلته په خشتکارۍ باندې مصروف دي داسې یو لار ورته پیدا کړي، تر څو لکه د کمپیوټر ساینس لږ وخت لپاره دی بچي هم کولی شي په یو ښه مؤثر ځای کې شي کې په کار باندې مصروف شي. او همدارنګه خپله ټولنه باید هم شی نه کړو، تر شا هیره نه کړو. تاسې بېهوده دلته نه یاست راغلي، ستا تر شا ډېر غټ غټ فامیلونه پراته دي، هغه ځوانان څه ته ضرورت لري؟ تربیت ته ضرورت لري، نسل ته ضرورت لري. هر هغه زما ورور چې یو څه لیکي کولی شي ګوګل ته ورکړي. نور عالمانو آثار چې کوم دي هغه ترجمه کړي،
تر څو زموږ نسل د هغې نه شی وکړي استفاده وکړي ګوګل ته ورکړي ګوګل بهترین کتاب دی ستا چې هر څه په کار وي ګوګل کې ټول شته که ستاسې فکر وي په دا قرآن عظیم شان کې وایي چې صفا والمروة من شعائر الله وایي دا صفا او مروه چې دي دا یو د شاعر د الله نه دي د شعر معنا په لغت کې همدغه محکم دغه دي خبرې دي که دا د تخلیق په شکل کې وي که د عاطفې په شکل کې وي که د الهام په شکل کې وي هر شکل کې وي دغه معدب لغاتونه راخلي د تسبو غوندې په لړ کې وراچي یو شی ته جوړوي او ټولنې ته وړاندې کوي خو دا هم باید ډېر نه چې شعر چې په ترنم کې ویل شي د هغې تاثیر زیات دی نسبت هغې ته چې په عادي لهجه کې ویل شي زما دغه ورور بخښنه غواړم د رحیم غمزاده خبره وکړه زه ډېر زیات خوښ شوم که ستاسې فکر وي زموږ اولنی اذان چا کوو حضرت بلال صاحب کوو دا د رنګه تور و څه ښکلا یې لرله چې اواز یې خوږ اواز یې خوږ او د نیبر صفه هم دا ده و چې هغه ملا د مخکې شي چې اواز خوږ وي یعنې قرآن یې په ترنم سره ووایي چې په نور باندې شی وکړي اثر وکړي نو اوس موږ په مشرقي کې ملنجان شاعر لرو ولې دې شعرونه تل پاتې دي دا چې یو د هنرمندانو په ژبه باندې همیشه لپاره زمزمه شوي بل دا چې د شعرونو چې دي همیشه لپاره ملي جنبه لري او بل د وخت و زمان سره هر وخت و زمان سره قابل شي دي اورېدلو دي نو زما شاعرانو دا توصیه دا هم ده چې دا هنر چې کوم یو دی دا هم زموږ د فرهنګ یوه برخه ده نو دې ته په خپل شعر شاعرۍ کې هم برخه ورته ورکړئ خپل هنرمندان مه هېروئ داسې غونډو ته خپل هنرمندان هم پکې رادعوته وئ خیر دی یو خو بله به بخښنه غواړم زما نه خبر ډېر نه شي رحمان الله منیري د باري صاحب سره خبرې کولې نو ورته ویل چې وروره دا نڅا نه څه نفرت کې خوښېږي نو هغه ورته ویل چې نڅا په دوه ډوله ده یو ملي اتڼ دی چې ټول افغانان یې کوي موږ داسې ټول کوو کومه بده خبره نه ده اما یو نڅا ده ګډا ده چې هغه به زنانه کول موږ به ترې خوند اخیسته ول یو وخت بیا زموږ هنرمندانو د پیسو څورولو په خاطر د پردي زامن راوښته وو جامې به ورته زنانه ورته اغوستلې نو هغه په ښه پرې واغوستې په فحشا باندې واوښتې نو زما هدف دا دی چې زموږ هنر دې په حاشا خواته لاړ شي داسې وخت مې ډېر ضایع کړه ستاسې خوښي غواړم خوشحاله اوسئ موفق اوسئ تلپاتې دې وي ستاسې دا ټول یادونه السلام علیکم ورحمت الله نړۍ مننه د حاجي صاحب غلام رسول صافي څخه